بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو مینوالو، زه مینه شمس او زه یم خورشید خان. په خپلې خوږې خپرونه کې چې نامه یې ده مرحبا کې تاسو ټول زه هرکلی وایم او زه ستاسو د پوره زموږ څومره منیجمنټ دی د هغوی د اړخ نه زه ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره شکریه ادا کوم. زموږ تېره شوې خپرونې تاسو ډېره زیاته خوښه کړله او ستاسو د ایمیلز نو ټلیفون کالز زموږ ته پته ولګېدله چې زموږ هغه خپرونې ستاسو په زړونو کې ځای ځای جوړ کړلو. انشاءالله دا خپرونه به همدغه شانتې موږ ستاسو دپاره راوړو. که څنګه خورشید؟ او بالکل دا خپرونه تاسو چې څومره خوښوئ، څومره ایمیلونه چې تاسو موږ ته راځي، هغومره په دې خپرونه کې نور خوند او رنګ پیدا کیږي. په دې خپرونه کې تاسو ته پته ده چې موږ سره میلمانه یې هغو سره موږ ګپ شپ لګوو. موږ راشو زموږ معلوم زموږ خولې ته ګوري چې دوی به زموږ نامې کله اخلي، زموږ معرفي به دې کله کتونکو سره کوي. نو خورشید زه غواړم چې اول د خپلو خوږو درنو میلمنو موږ تاسو سره معرفي وکړو، انټروډکشن تاسو سره وکړو. جی بالکل. په مسافرۍ کې داسې قسم زموږ دا ستر کسان دي، ستر شخصیات دي او دوی دلته په دوبۍ کې ژوند کوي لګیا دي. زموږ د ټولې خیبر پښتونخوا یا زموږ چې څومره پښتانه سیمه ده، زموږ څومره پښتانه دي، هغه ټول په دې باندې ډېر زیات فخر کوي. کو هغه کو د لر دي کو د بر دي، بالکل هغه ټول په دې باندې ډېر زیات ویاړ کوي، ډېر زیات موږ فخر محسوس کوو. زموږ یو دروند خوږ لیکوال چې په مسافرۍ کې هغه ډېر زیات لیک کړی دی د ستاسو دپاره، د ځان دپاره، د مسافرو دپاره، د ادب دپاره ادبي شاعري هم کړې ده، د خپلو مشرانو دپاره د خپلې شملې خیال ساتلی دی. د یو کله چې یو شاعر لیک کوي، یو لیکوال، نو همیش هغه صرف دا نه وي چې بس هغه قلم ګرځوي او هغه لیکل کوي، هغه خپل یو سوچ لري، یو فکر لري، خپل معاشرې په حیثیت باندې. او بیا زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ د خپل چې کوم کسان دي نو هغه یو درد محسوس کوي د خپلې سیمې، د خپل وطنوالو. نو داسې قسم شاعران موږ ډېر خوش قسمت دي چې موږ سره نن په دې خپرونه کې زموږ سره چې دی موږ سره ناست دي. باچا خان حال یعنی شمشاد ټلویزیون FTV دوبۍ څانګې باچا خان حال ورته موږ ځکه وایو جي. ممتاز اورکزی صاحب ته موږ هرکلی وایو، هر کله راشئ په خیر راغله. او هغوی سره خوا کې هم زموږ ډېر خوږ مینهناک کس ناست دی، زموږ ډېر خوږ او مینهناک. او زموږ د شمشاد په زه به دوبۍ مرکز نه ډېر زیات کار کړی دی د کوربه په حیثیت. په خلیج کې په کلم و پښتون تاسو به دا مشاعرې لیدلي او یقینا چې تاسو به ډېرې زیاتې خوښې کړي. او زه چې څومره صفت وکړم زه وایم چې هغه کم دی، ما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظو کې زه د دوست ستاینه وکړم. جناب ښاغلی زموږ ته ډېر زیات ګران نزار یوسفزۍ صاحب، ډېره مننه ستاسو. تاسو ته هرکلی وایو تاسو دواړو ته. تاسو زموږ درانه خواږه مېلمانه یې. ستاسو په راتګ زموږ مرحبا خپرونه نوره هم ښایسته شوه او یو ځلې بیا مرحبا مرحبا. تاسو ته موږ په خپله خپرونه کې وایو مرحبا. موږ هم د دې جوګه وګڼو چې دلته هم راوبللو او د شمشاد ټلویزیون مینوالو ته هم چې کوم دی نو مخ په مخ معرفي هم کړی. FTV تاسو د دې ځای نه تاسو ډېر کار کړی دی. چې کوم د شمشاد ټلویزیون یو اهم حصه ده دلته د مسافرو کور چې ورته موږ وایو، دلته نه تاسو ډېر کار. بل شروعات زما په خیال تاسو د دې پښتو ژبې د دې چینلونه کړی دی، نو څه محسوس کوئ دلته دا راتګ څنګه وشو، دا څنګه کیسه وشوه؟ زه خو دلته کې په 1983 نه مې دلته کې په دوبۍ کې مسافري کوله، خو بیا پیمید صاحب چې کوم دی نو په مختلفو پروګرامونو کې وخت په وخت په دلته کې میلاوېدم. بیا یو ځل یې ما ته بلنه راکړه چې ته راشه او دلته کې یو پروګرام شروع کوو په خلیج کې کلم او پښتون. او د پیمید صاحب دا سوچ و چې دا دلته څومره شاعران او ادیبان او د کلم او د هنر خاوندان دي چې دا موقع خلکو ته ورکو، دي شاعرانو ادیبانو ته هم ورکو. او بهر چې کوم خلک د شمشاد ټلویزیون مینوالي چې هغوی ته راپته ولګي چې په متحده عرب اماراتو کې داسې خلک هم شته که په زرګونو میله د خپل وطن نه او د خپلې خاورې نه لرې هم دي، خو د خپل وطن هغه درد او د خپلو خلکو هغه درد یې په خپلې سینې پورې نیولی دی. نو هغوی چې داسې پروګرام شروع کړي چې د دې ځای دا کوم شاعران دي چې دی پېژندګلو شي نو ادبي. نو په لومړي ځل چې راوغوښتم یو مشاعره وه، ما ته چې ته به دې کوربه یې. نو ما ډېر د مشاعرو کوربتوب کړو، خو هغه به دغسې مونږ په حالونو کې پروګرامونه کول. نو لومړی پروګرام چې کوم دی نو هغه چې په خلیج کې کلم او پښتون زموږ پروګرام و. او د پیمید صاحب ډېره مننه چې هغه زه د دې جوګه کړم چې د شمشاد ټلویزیون مینوالو ته مخې دا سکرین چې کوم دی همداسې چې کوم پروګرامونه هغه ډېر مختلف وي. کیمرې ته مخامخ یو پروګرام کول او خبرې کول دې کې تاسو څه ایکسپیرینس و؟ یاره دا خو ډېر مختلف کار دی. ما خو په دغسې جلسو کې هم لکه کوربه به وم، په مشاعرو کې را ممتاز صاحب دی، موږ د تېرو 20 کالو نه دلته کې را مشاعرې کوو، د جلسې کوو، د پروګرامونه کوو د پښتو پښتونولۍ لپاره چې څه هلې ځلې په هغې کې موږ برخه اخیستې ده.
خو چې کله راغلم نو په حمید صاحب په حال کې کېنولم او بیا هغه اواز چې کوم دی نو په یو خاص قالب کې رابند که زما بیا ما ته چې د کیمرې طرف ته به ګورې ما به کیمرې طرف ته نه کتېدله شاعرانو طرف ته مې کتل نو په لومړي کې مې دی او ندیم ډېر زیات تنګ کړی و په حمید صاحب دي خو بیا ښه وه چې هغه را سره ډېره خواري وکړه او د دې جوګه یې کړم چې یاره نن ستاسو په وړاندې باندې ناست یم دا ټول کار زه وم چې هغه داسې یو سړی دی ما سره هم ډېره خواري کړې ده زموږ نورو ډېرو ملګرو سره ډېره خواري کړې ده لکه نو په دې کې د هغه ډېر کمال حمید صاحب خواري خو ډېره کوي هر چا سره خواري کوي جی هر چا سره ما سره ډېره کړې وه دا او بل چې یو انسان کې ټیلنټ نه وي هغه زده کړه نشي کولی نو د بعضې کس خواري هسې بس لاړې شي ماشاءالله تاسو کې هم خپل ټیلنټ و کار چې کوم تاسو کې و هغه ماشاءالله هغه کتونکو ته مخامخ راغلو زمونږ خوږ لیکوال شاعر او زه په خپلو زمونږ څومره هم دا ستر شاعر حضرات دي دې باندې زه ډېر فخر محسوس کوم چې زمونږ خیبر پښتونخوا زمونږ د خیبر سیمه چې ده یا زمونږ د لر او بر چې څومره پښتانه دي شاعران هغوی همیش یو خپل لیمټ کې یو خپل دایرې کې دننه هغوی شاعري کړې ده د خپل ادب او آداب یې ډېر زیات خیال ساتلی دی نو د ستاسو د لیک سره د تجربه څنګه وشوله شوق مو د څنګه د دې لاین ته څنګه راغلی ټولو نه مخکې خو زه د اف ټي وي حمید صاحب او ستاسو ټولو ډېره مننه چې موږ هم په دې ښایسته پروګرام کې راوخو او دا مو کم راکړه چې خپل خو کتونکو سره اورېدونکو سره مخامخ شو شاعري چې بیسیکلي ما ته خو صحیح ډیټ او سن یاد نشي خو زه ماشوم وم چې ما د دې څیزونو سره شوق او په خاصه توګه په سکول کتابونو کې به چې کوم دا نظمونه دا به زما ډېر ښه یادېدل او بیا زما ورور هغه به څه کتابونه د کور ته راوړل نو ما په پټه پټه هغه هم سټډي کړو او بیا داسې چې څومره مخکې زه تلم نو بیا په میټرک کې داسې چلو شو چې د های سکول لایبرري زما په لاس راغله نو زما په خیال په هغه سکول کې زه اولنی دغه وم سټوډنټ وم چې ما زه به تلم د لایبررۍ ته او زمونږ چې کوم استاد و لایبرریان هم هغه زه ډېر انکریج کوم چې او ته راځه او کتابونه وړه نو بیا داسې ما د پښتو د ادب کتابونه هلته سټډي کوو بس بیا پېښور ته رالو هلته قلندر مومن صاحب دې سره ناسته پاسته صحیح نو بس ممتاز صاحب تاسو ته یاد دی چې ټول ناول تاسو څه لیکلي وو یاره چې لیکلی خو ما د ټولو مخکې غزلو ښه خو هغه شعرونه ما ته یادېږي نه یادېږي نه او تاسو ته باقاعده لیک چې ما دغه کړی دی نو دا ما د 1988 نه شروع کړی ښه جي ښه او د کوم ځای تاسو زما تعلق چې د اهنګو ضلع د ټل تحصیل د تورې وړی نومې کلي سره دی اصل متاسب اکثر زمونږ بعض زمونږ ډېر درانه شاعر حضرات چې که نه هغوی کې د دې لیک شوق کله په زړه باندې داسې زخم وخوري که نه نو راشي که نه خفه کېږئ مه که نه مطلب د رښتیا تپوس نو چېرته داسې کیسه خو نه ده شوې نو دغسې کیسه خو به خامخا شوي ځکه چې رحمان بابا وایي چې دا متل دی چې له درده زګیروي خیږي ګنې څه و د رحمان له شاعرۍ نو خامخا داسې یو موټیو یو دغه خو پکار دی چې سړی دې باندې موږ تاسو سره نور خبرې کوو تاسو نه هم د دې په باره کې زه یو ښایسته څو تپوسونه کوم په دې وخت کې موږ سره وخت شو د یو وړې غونډې کې دمې نو که ستاسو اجازت وي یو وړه غونډې دمه به والو که نه جی کتونکو اخلو یو وړه غونډې کې دمه او د دمې نه پس بیا راځو خپلې خپرونې کې مرحبا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جی ستړي مشئ په خیرالۍ یو ځل بیا حل کرئ تاسو ټولو ته د زړه د تل د زړه د کومې نه سره د دې هیلې او د امیدونو چې تاسو ټول به ناست وئ خپرونه به ګورئ او خوندونه به ترې اخلئ دې خپرونې دپاره موږ سره مرسته کړې ده جي پاس الکترونکس او موږ د جي پاس الکترونکس ډېره شکریا ادا کوو ولې چې نن د جي پاس الکترونکس د وجې نه زموږ ټولو مسافر ورونو ته د شمشاد په ټلویزیون اف ټي وي دوبۍ مرکز نه دا خپرونه وړاندې کیږي نزار صاحب تاسو نه موږ دا تپوس ونه کړو چې تاسو د کوم ځای سره تعلق سره زه خیبر پښتونخوا کې د صوابۍ زموږ کلی شاه منصور خو ستاسو د نوم نه پته لګي یوسف زی نه د هغه ځای سره یوسف زی لري چې په پښتونخوا کې ډېر خواره واري دي په ډېرو علاقو کې جی بالکل او دا ډېره ښه خبره زموږ پښتانه چې څومره هم دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواري دي ماشاءالله هلته ځان له نوم او مقام جوړ کړی دی
ممتاز صاحب ناستې دي د موجودګۍ نه به موږ ټول یو فایده واخلو که نه خامخا. او دا خو کیدی نه شي چې موږ به دی داسې پرېږدو نو څه ناڅه به موږ ته داسې اوروئ که نه چې څه ستاسو په زړه باندې خلک زم چې کتونکو هم د هغې نه خوند واخلي یو غزل واورم ستاسو په اجازه ورځې او شپې به تېروو په تماشو د لښکر واه ورځې او شپې به تېروو ورځې او شپې به تېروو په تماشو د لښکر ځانونه سله خبرو په ارادو د لښکر واه ځانونه سله ځانونه سله خبرو په ارادو د لښکر واه مونږ مطمئن یو مونږ د دا تړون پوره ګڼلی مونږ مطمئن یو مونږ مطمئن یو مونږ د دا تړون پوره ګڼلی ګډا کوو په ډمامو په نغارو د لښکر واه واه بیا ویلی شو مونږ مطمئن یو مونږ د دا تړون پوره ګڼلی واه ګډا کوو په ډمامو په نغارو د لښکر ډېر د هدیرې د هر یو قبر نه ګردونه سنډا واه د ادیرې د هدیرې د هر یو قبر نه ګردونه سنډا په همدغه څه کوي سالار چې شي د مړو د لښکر ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه او شعر عرض دی چې چنګیزه وخته تاراجګره غارتګره وخته چنګیزه وخته تاراجګره غارتګره وخته واه زړونه بېرحمه لکه ستا د لمبو د لښکر ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه منتصب ډېره مهرباني دي او نزار صاحب شعر دی چې د شپو د هوا په مرسته لویه صفبندي کړې ده شپو د هوا په مرسته شپو د هوا په مرسته لویه صفبندي کړې ده خو خدایه ستا مرستې ته دي سترګې د ډیو د لښکر واه ډېر ښه یار ډېر واجب ډېر ښه واه او زما په لاس کې د امید زنګ وهلي توره زما په لاس زما په لاس کې د امید زنګ وهلي توره په مقابل کې یم ولاړ د حادثو د لښکر ډېر ښه او مقطع د دې چې په ویښه وینه مو ممتازه د شنو کاڼو باران په ویښه وینه مو ممتازه په ویښه وینه مو ممتازه د شنو کاڼو باران په خوب کې وینم راتګ د آینو د لښکر ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه او هیله کوم چې زموږ کتونکي به هم ته خوند اخیستی وي ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښکلې غزل تاسو ووایې ممتاز صاحب هر شاعر په خپل وخت کې په خپل دور کې هر قسم ته شاعري کړې ده نعتیه شاعري تاسو چېرته کړې ده او چې صرف معنا بلکې په پښتو کې په اردو کې یا په نورو ژبو کې چې چا شاعري کړې ده هغه خامخا نعت ویلې نور خو پرېږده چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې د نورو مذاهبو خلکو جی چې هغه اسلام د هغه مذهب نه دی خو بیا هم هغه نعت ویلی دی چې زه دوه نومونه اوس ما ته ذهن ته راځي چې په هغې کې یو د سورج ناراین نوم دی چې هغه ډېر ښکلی نعت ویلی او بل مشهور سړی دی تاسو ټول یې پېژنئ رانا بګوان داس هغه ډېر ښه نعت ویلی دی نو صرف پښتنو شاعرو نه بلکې د نورو شاعران جبو شاعران چې کوم دي هغه نعت ویلی دی او ډېر ښه ویلی تاسو ډېر غلې غلې ناست یې جي خالي خوند اخلئ که نه د هغې د دومره ښایسته ښایسته خبرو نه ستاسو ټپې هم ډېرې مشهورې دي که نه خوشي بالکل زما ډېرې خوښې دي خامخا لږ غوندې زموږ ته واروئ که نه مینه تاسو روژه د نو هسې د روژې په حواله ماته یو ټپه رایاده شوه چې د روژې هر ماښام اختري دې که خو شک نشته د روژې هر ماښام اختري خو ذرې ذرې د پېشمني د لاسه یم اچھا ما غرض منتصب ټپو یو کتاب کتلم په کې یو ټپه مخې ته راغله چې دا پښتانه څه د اوس که مسافر نه دي دا د مسافرۍ دا بدبختي زموږ ډېر د پخوا نه د زموږ پلارانو نیکانو دا وطن چې ته موږ د دې قابل نه کړي چې دوی موږ له ډوډۍ راکړه موږ پې همیشه جنګونه کړي دي جګړې هم پکې کړي نو زموږ پخوا پلارانو نیکانو به چې را مسافرۍ کولې ما یو ټپه وکته چې د ګاډي سر په ګټ ولئ پخوا خو په ریل کې خلکو سفرونه کول خو په جهاز کې موږ راځو د ګاډي سر په ګټ ولئ زما لالې په دکنو لګو واجب ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه دي زبردست او د دومره ښایسته غوندې ټپې سرې ټکو سرې اوس به زه م یو دمه واخلم ما ته پېښور رایاد شو ما ته خیبر پښتونخوا رایاد شو کتونکو اخلي یو وړه غوندې کې دمه او دمې نه پس بیا خپل خپرونې ته راځو مرحبا لا اله الا الله
الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جی د شمشاد ټلویزیون ګرانو کتونکو یو ځل بیا د دمې نه پس تاسو ته هرکلی وایو او هیله لرم چې تاسو موږ سره ناست یې او زموږ د درنو مېلمنو خبرې به تاسو به خوند اخلی. تاسو مزاحیه شعر و شاعري چې ورته وایي طنز او مذاق ټوکو ټکارو والا شاعري هم تاسو کړې ده لیکلې هم ده؟ نه جی ما بالکل نه ده کړې. خلق خندول چې کوم دی دا خلق خندول دا ډېر ګران کار دا ډېر ګران کار دی. جی بالکل. او بیا د مزاح نه چې مونږ کم مطلب واخلو چې دا صرف خلق خندول دي دا مونږ لکه د مزاح نه یو ډېر کم مطلب یا داسې یو سطحي معنا مزاح چې په کومه په اصلي معنو کې ده نو هغه دا ده چې په خندا کې او په ټوکو کې او داسې سیریس د کار خبرو طرف ته د کار خبرو کولو ته د ټولو خلکو پام یو پیغام ورکول بالکل د خلکو پام راګرځول دي خو په خندا کې نو دا ډېر ګران کار دی چې ما دا سونه د مزاحیه شاعري نه ده. د چا شاعري نه تاسو ډېر زیات متاثره یې؟ ډېر جی دا ډېر زیات کسان دي او خاص کر په موږ پښتنو باندې خدای پاک داسې فضل کړی دی چې د رحمان بابا نه د خوشحال بابا نه د حمید بابا نه د علي خان بابا نه د کاظم خان سیدا نه د حمزه صاحب نه د کلندر صاحب نه د اکرام الله ګران نه د رحمت الله درد نه او د عبدالرحیم مجذوب نه داسې چې ته راځې په دې دغه کې نو داسې یو لړۍ یو لین دی نه ختمېدو والا نو په دې کې دا خبره ډېره ګرانه شي چې زما کم شاعر ډېر زیات خوښ دی او دغه زه په اسانه ویلی شم چې دا ټول زما خوښ دي او زمونږ مشران دي او دا ډېر قابل قدر خلک او بالکل. ممتاز صاحب زمونږ نن سبا ډېر داسې شاعران دي چې هغې شاعري پټوي لکه ستاسو غزل خوښ شو پکې لږ غوندې بدلون یې وکړو هغه غزل یې په خپل نوم باندې شایع کړو خلکو ته وایي چې دا ما لیکلې داسې تاسو سره چېرته شوي په ساده دغه کې به ووایو خورشید خان چې شاعر خو هغه ته ویلی شي چې هغه شعر لیکي جی پټوي نه. جی بالکل. نو که څوک شاعر دی هغه به شعر پټوي نه شعر به لیکي شعر به تخلیق کوي شعر به جوړوي او نو چې شعر پټوي نو دا خو شاعر نه شو دا شاعر نه شو خو داسې چې څوک کوي نو بیا تاسو باندې څنګه لکه ستاسو هغه ټایم کې تاسو ته غوسه درځي چې یار دا ولې داسې کار دی که څوک په دې کې بدلون راوړي؟ اصل کې خبره دا ده چې د غوسې دغه د دې د په ادبي دغه کې دې ته سرکه وایي په ادبي اصطلاح کې چې څوک داسې زونه کوي که او غوسه خو خیر مونږ ته نه راځي مونږ نه خو داسې مونږ سره داسې شوي هم نه دي ونه مونږ دومره غټ شاعران یو چې څوک دې راشي او زمونږ کلام دې ولیکي خو که په حیثیت د یو شاعر هر څوک د هر چا کلام لیکي یا په هغې باندې خپل دغه کوي نو په کار دا ده چې اول خو دې دا کوي نه که به یو سړی متاثر شو د چا نه او د هغه تاثر لاندې هغه شعر ولیکلو نو ادبي دیانت دا دی چې هغه دې ولیکي چې دا د فلانی شعر دی او ما د دې په تاثر کې لیکلی دی. تاسو تللی افغانستان ته هلته ملاقات شوی دی د هغې ځای خلکو په هکله باندې تاسو څه لیک کړی دی؟ نو افغانستان ته خو موږ تللي نه یو خو افغانستان خو زموږ پلرنی هېواد دی او د افغانستان زموږ په روح کې زموږ په زړه کې زموږ په ذهن کې دننه دی افغانستان. موږ د افغانستان نه د یوې لحظې لپاره ځان جدا کړی دی که هلته چا اوښکته ویې کړې ده که هلته چا جړلي دي که هلته څوک دردېدلی دی د هغه درد موږ دلته په خپلې سینې پورې خپل زړه پورې ځکه چې زموږ داسې هېواد دی د ډېرو نرانو ډېرو شملورو ډېرو غیرتمنو پښتنو وطن دی او زموږ پلارانو زموږ نیکانو 6,000 کاله د دې وطن په خپلو مټو حفاظت کړی دی که هر ترخګر که هر یلغګر که هر حملاور راغلی دی زموږ پلارانو نیکانو هغه په شا تمبولی دی اومې دا وطن موږ له سالم ساتلی دی اومې دا ژبه موږ له سالمه ساتلې ده اومې زموږ دا کلتور هم زموږ دا تاریخ هم زموږ دا حجرات زموږ دا جومات دا هر څه اوس په حیث د یو پښتون په لر او بر کې چې څومره پښتانه په لر او بر افغان وطن کې دي دې ټولو ته زموږ خواست دی چې دا ژبه به هم ژوندی ساتو دا خپل وطن به هم ژوندی ساتو موږ غواړو مینه چې دا خپل وطن زموږ دغسې امني پکې لکه دلته چې په متحده عرب اماراتو کې څنګه امن دی لکه دلته چې خلکو ته څنګه ازادي ده موږ غواړو چې زموږ هغه میندې زموږ خویندې زموږ پلاران زموږ نیکان هغه هم زموږ ماشومان سکول ته سهار دغسې په خپلو بسونو کې ځي ماښام دغسې خپل کور ته واپس راځي او دغسې امن د خدای راولي د روژه ډېره بختوره میاشت ده پکار ده چې موږ ټول دا دعا وکړو چې خدای پاک په لر او بر افغان وطن کې امن راولي منتاسب څه وایي بالکل جی افغانستان زمونږ لوی کور دی بالکل او په لوی کور کې د امن غوښتل دا د هر چا خواهش دی
نو خدای دې وکړي چې هلته د امن دپاره کوم کوششونه روان دي هغه ټول په ټول کامیاب شي او هغلته یو مثالي امن راشي لکه څنګه چې هلته مخې پخوا چې څنګه هلته و چې په پښتو کې به هغې د ایم ډي دا ایکویلنټ ته د ایم بي بي ایس ته ټیکری شي دغه به په پښتو کې کېده نو یو پښتون زلمی به لاړو هغه به په پښتو کې چې کوم دی خپل ګریجویشن وکړو په دغه کې ایم بي بي ایس ډاکټر به شو ایم ډي ډاکټر به شو راغلو په خپلې ژبې کې څومره اساني وي اوس یو ماشوم چې سکول ته ځي یا څوک چې ایم بي بي ایس کوي نو بل به هغه انګریزي زده کوي بیا به د هغې مانس بیا به شته هغې نه پس چېرته هغه ته رسي که نه خپل مقصد نو دا په خپلې مورنۍ ژبې کې تعلیم او بیا تر دې حده پورې تعلیم چې ته پکې خپله ډیګري په ټول ساینس ورته راوړو ساینس که نه راوړولې نو د ساینس ژبه یې جوړه کړې وه دا ژبه او لوی تحقیقي کار هلته شوی زموږ مشران چې کوم دي هغه اوس هم هلته لګیا دي حبیب الله رفیع صاحب دی مجاور احمد زیار صاحب دی داسې نور ډېر مشران دي چې هغوی لګیا دي اوس هم په دې تحقیق کې او په دې دغه کې بوخت دي نو الله تعالی دې وکړي چې زموږ په دې لوی کور کې امن راشي بیا چې شرط امن وي هلته هر څه ممکن شي بلکل هلته هر څه کېدای شي د دې خبره بلکل ډېره ښه خبره وکړه او زموږ د ټولو پښتنو زموږ که د لر دی که د بر دی زموږ د ټولو دا دعاګانې څنګه تاسو د روژې مبارکه میاشت د برکتونو د رحمتونو میاشت او په دې میاشت کې لوی الله نه هم دغه یو سوال دی بس په جمع سوال دی انشاءالله ډېر زر به امن او سکون قایم شي او زموږ د زړه ارمانونه به انشاءالله پوره شي ولې چې تاسو وایي چې زموږ غټ کور دی د ټولو پښتنو د ټولو پښتنو کور دی ذکر کېږي د افغانستان او د کور نو د افغانستان په هکله تاسو څه لیکل کړي دي بلکل جی ما د هغه ځای د یووالي په هکله ما ته خپل یو څو شعرونه رایادېږي دوه شعر دي چې پښتانه چې څوک په لر او بر کې وشي پښتانه چې څوک په لر او بر کې وشي پښتانه چې څوک په لر او بر کې وشي خدایا لر او بر یې وویشي چې ورک شي خدای لر او بر وویشي چې ورک شي ډېر ښه او چې درنښت مو د یووالي کتی نشي چې درنښت مو د یووالي کتی نشي درنښت مو د یووالي کتی نشي خدایا باد کې بڼه بڼه چې سپک شي خدای باد کې بڼه بڼه چې سپک دا زما دعا هم ده او بس دوی کې ډېر لوی پیغام دی ډېر لوی پیغام دی من تاسو په دې شعر ما ته پوره یقین دی چې زموږ کتونکو زړونو ته به هم پرېوتي او په دې باندې به عمل هم کېږي زموږ مشرانو به هم اورېدلي وي خبرې ډېرې ښایسته کېږي خورشید سوالونه ډېر زیات دي ستاسو نه هم او زموږ د ممتاز صاحب نه هم خو وخت چې دی هغه موږ سره اکثر دوکه وکړي ډېره زر چې دی یو ګنټه ډېر زر وخت تېر شي نو خورشید موږ به د خپل پروګرام راغونډو دا خپل پروګرام راغونډو که تاسو څه ویل غواړئ اخر کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ زه خو د لر او بر ټولو پښتنو ته چې د شمشاد ټلویزیون پر شیشه باندې دا ګړی موږ ګوري زما دا پیغام دی چې پښتو به وایو پښتو به لیکو پښتو به لولو پښتو به ستایو او پښتو به کوو په خپله پښتو په خپله پښتونولۍ باندې به فخر کوو د خپله ژبه د خپل تاریخ د خپل وطن دی به قایم دایم او دی به سلامت ساتو او هر پښتون چې د دنیا په کوم ګوټ کې کم ځای کې دی په کار ده چې په دې وطن کې او د خپلې ژبې لپاره کار وکړو بشکه انشاءالله ټولو پیغام پښتو مخ په وړاندې بوزو به ممتاز صاحب تاسو هم تاسو هم څه ووایئ څه پیغام ورکړئ زموږ بس زه خو په دومره قدرې ووایم چې هغه پښتانه چې هغه په بهرنو ملکونو کې دي هغه یې په انګلینډ کې دي که په امریکا کې دي که په دې ګلف ملکونو کې دي دی شکر دی دومره مالی طور دومره ښه دي که نه چې دی په بچو باندې تعلیم کولی شي چې دا کم ځای کې دي دی له پکار ده چې په دې خپلو بچو باندې ښه تعلیم وکړي او بیا هغه بچي که نور ټولې ژبې زده کړي که خو چې پښتو زده نه کړي نو دا به د هغې ډېره غټه نیمګړتیا نو زما د دې ټولو کسانو ته خواست دی زما ځان ته هم دغه دی چې زه دې په خپلو بچو ته پښتو وښایم هغه یې د ټولې ژبې زده کړي هغه یې هر څه زده کړي ټول هنرونه یې د دنیا زده کړي خو دا مهرباني دې دی وکړي چې د خپلو بچو ته د پښتو موښي چې هغې پښتو لوستی هم شي ولیکلی شي ډېره مننه ستاسو د دومره ښایسته غونډې خبرو سره زه غواړم چې دا پروګرام راغونډ کړو ډېره مننه ستاسو د راتګ یو جهان مننه د خپل منیجمنټ د اړخ نه کارکونانو د اړخ نه ستاسو یو جهان مننه تاسو مننه چې موږ هم د دې جوګه وګڼو چې دلته مو رابللي ډېره مننه جي تاسو ډېره مننه خورشید زموږ د خپرونې وخت راغونډ شو او په اخره کې به موږ د جي پاس ډېره زیاته مننه ادا کوو چې موږ سره په دې خپرونه کې د هغې ملګرتیا چې د هغه موږ سره شریکه ده او انشاءالله تل به د هغې د ملګرتیا زموږ سره وي قدم په قدم باندې به وي او کتونکو څنګه چې تاسو ته شمشاد ټلویزیون اف ټي وي دبئی څانګې همیش دا کوشش دی چې د مسافرو دپاره
زموږ په مسافرو باندې ډیر زیات فوکس ډیر زیات زور په دې وجه باندې وي چې دا چینل دا چې کوم دلته دا څنګه موږ کولو کړی دا د دې مسافرو لپاره د حاجی فضل کریم صاحب او د فاروق سلطان خټک صاحب دا خواهش شو دا کوشش وو چې موږ دلته په ګلف کې د مسافرو لپاره د هغوی د خپلې مورنۍ ژبې یو داسې چینل قایم کړی شي چې هلته ټول پښتانه ډېر په ډاډه زړه باندې راځي دا ویلی شي چې دا زما د خپلې ژبې چینل دی نو زه د ستاسو ټولو د اړخ نه زه د خپلو مشرانو ډېره زیاته مننه ډېره شکریا کوم او خورشید خبرې ما ډېرې وکړې او خورشید همیش مانه دا ګیله کوي مینه ته ماله موقع نه راکوې نه نن ښه ده چې تا خبرې ډېرې وکړې بس امام روژه به تا ښه وکړو چې ما سره ډېر مدد وکړو کومک مې سره وکړو کومک یې را سره ډېر زیات وکړو مینوالو را روان هفته کې به ستاسو په درون خدمت کې حاضري کوو وخت او ورځ یاد ساتئ د خپل ځان ډېر خیال ساتئ په خپلو دعاګانو کې وخت به یاد ساتي او ایمیل ایډرس ایمیل ایډرس چې کوم دی دا هم یاد ساتئ په دې باندې تاسو موږ ته ایمیل کوئ مینا ډیره مننه جی کتونکو انشاءالله بل هفته بیا حاضرېږو تر هغه پورې مالا خورشید خان لا او د شمشاد ټلویزیون اف ټي وي دبۍ څانګې چې څومره مو کارکنان دي موږ ټول په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان د الله په امان مرحبا 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 هلا يا حبيبي بعد غياب رجعت ملا حياتي هنا قلبي لحضنك حن وداب يوم رجوعك أحلى منى هلا يا حبيبي بعد غياب رجعت ملا حياتي